شوی خبرپاڼه کې راغلي. تیر ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل محمد اجمل عمر د دور بابا، روداتو، بټي کوټ او د غنیخیل ولسوالیو د اوسیدونکو ټولنیز او امنیتي ستونزې لنږدې وڅارلې. د جوړې شوی غونډې پر مهال قومي مخبرو، ولسوالانو او امنیت قومندانانو هر یو په خپل وار خبرې وکړې. دوی د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د قانون د حاکمیت او دولتي واکمنۍ د پیاوړتیا په موخه به خپل هڅې لا چټکې کړي او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د ولسي پاڅون کوونکو د پروسې د پیاوړتیا لپاره تر پخوا زیاتې هلې ځلې کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ولسونو آرام ژوند نارامه کړي. ولایتي شورا څخه پر رالیږل شوي خبر کې ویل شوي د یادو ولسوالیو امنیتي موظفینو شکایت درلود چې معاشات او اعاشه ورته په خپل وخت نه رسیږي او ترڅنګ یې ولسونه هم ګیلې درلودې چې دولت د ولسونو غوښتنو او لومړیتوبونو ته خاصه پاملرنه نه کوي او له ولایتي شورا یې غوښتنه وکړه چې دولتي چارواکو ته د دوی غږ ورسوي او د ولسونو شته ستونزې ته د حل لاره ولټوي. پر رالیږل شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د ولایتي شورا وکیل اجمل عمر په خپلو خبرو کې د یادو سیمو په امنیتي چارو کې د ولسونو همکاري اړینه وبلله او له هغوی مننه وکړه چې خپلو امنیتي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه د امنیت د تامین په موخه بشپړه مرسته کړې ده او د خپلو سیمو امنیت یې په خپله خوندي کړی. اجمل عمر د یادو ولسوالیو د امنیتي کارکوونکو او مسؤلینو هڅې او بریاوې وستایلې او زیاته یې کړه چې د امنیتي ځواکونو د سرښندنو او اتلولیو پایله ده چې ولسونه مو د مخالفینو له ظلمونو او ګواښونو ژغورل شوي او پرته له اندېښنو خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي. د خبرپاڼې په یوه برخه کې راغلي چې اجمل عمر د ولایتي شورا په استازیتوب هغه امنیتي مسؤلین او کارکوونکي چې په خپلو دندو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه د غونډې د برخوالو په شتون کې په ستاینلیکونو وویاړل. دفاع وزارت